هی خدایا او بیم زمون حکمرانان بس وي بي سید چې سوي نه دا خوي موږ د خپل حکمرانانو ته مشوره ورکو چې ګوره د ژوند ستاسې ټیکه نه ده خړسرو و خړسرو ښه عایشونه م کړي دي ښه خزانې او کارخانې م جوړې کړي دي په هر ملک ستاسې میلونه دي اوس د جهاد وخت راغی ودرېږئ په کلکه ودرېږئ امریکې ته چغې مه وهئ د امریکوی رب ته چغې ووهئ رب ته ووایئ چې ای ربه موږ بیعت کوو د یو مسلمان مقابله 200 هندوان نشي کولی ګوره وایي د هندوانو فوج ډېر دی ستا یو فوجي د هندوانو 200 فوجین خو الله چې ستا فوجي د الله نه ویریږي بیا به د 200 کار کوي او که دا پترخ کې بوتان ساتي که نه نو بیا ګوره مونځ نه دی بیا جهاد نه دی څه معنا چې د هغې ذهن جوړ شوی نه وي د هغې طبیعت جوړ شوی نه وي او هغه دا ووایي چې زه د پیسو دپاره نه جنګېږم زه د الهي کلمت الله دپاره جنګېږم بیا ته ګوره انشاءالله په 10 ورځو کې به که الله ته منظوری د دیوبند په مدرسه به دننه کېږو انشاءالله خو حکمرانانو کې چې دا خبره پخه شي مضبوطه شي منګه الحمدلله رونه یو د فلسطین سره ولاړ یو منګه لاره غوښتله که نه